ټولو په جمع باندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله. زه د ټولو ناول د مولانا صفی الله صاحب او د حکیمیات صاحب او د دوی سره چې څومره ملګري دي د هغوی شکریا ادا کوم. د صرف دا یو نننی محفل نه دا څومره چې ملاګورو په سیمه کې ربیع الاول شریف په مناسبت سره ډېر ګڼ شمېر محافل او مجالس شوي دي. زمونږ د دغه علماو په کوشش سره او د ملاګوري قوم چې کوم د کورونو د حجرو خلکو د هغوی په خپل طلب او خواهش سره دا محافل شوي دي. د هغه ټولو محافلو چې چا پکې کوم قسم کوشش کړی دی که هغه بدني کوشش دی که هغه د پیسو کوشش دی که هغه د ژبې کوشش دی هغه ټول کوششونه او کاوشونه دی الله تبارک وتعالی خپل دربار کې قبول و منظور وګرځوي. بیا صفی الله صاحب دا نن دغه مدرسه عزیزیه جنیدیه په نوم باندې ده او زما عزیزیه زما د والد صاحب رحمت الله علیه د هغه نوم ته منسوب ده او صرف زبانی کلامی نسبت نه دی. دا ملاګورو کې څوک به دا مني یا به نه مني خو که نه مني او به داسې وي لکه د نور نه چې څوک انکار کوي. په دې قوم کې الحمدلله دا د دین دا رنګ د دین دا جذبه د اهل سنت والجماعت خالص مخلص فکر او عقیده دا د همغه شخصیت کمال او طاقت او تصرف او کرامت او زور دی کوم چاته چې دا مدرسه منسوب شوې ده. الله تبارک وتعالی دا تاسو د هغه ملاګوري قوم په طور خاص د خیبر ټول قومونه ملاګوري قوم په طور خاص د هغه یو خاص توجه د نظر نه لاندې وي. داسې وي چې کوم خلکو د الله تعالی د دوستانو سره چا تعلق جوړ کړی او چا ورسره خپله رابطه پیدا کړي. ما چېرته د تصوف په کتابونو کې یو ځای کې پړاو کړي وو کتلي مې وو چې په هغې کې دا لیکلي وو چې د الله تعالی د خپل محبوبانو د اولیاء کرامو د زړونو ته الله تعالی هر ورځ شپه او یا کرتې په نظر د رحمت سره الله تعالی ګوري. هغه وخت کې الله تعالی چې کله نظر د رحمت د اولیاء په زړه باندې پرېوځي نو کوم ولی الله په زړه کې چې د یو کس یا د یو خاندان یا د یو قبیلې یا د یو قوم د هغه تعلق او نسبت او هغه نوم د هغه ولی الله په زړه باندې راشي نو د الله تعالی رحمت هم په هغه قوم او هغه فرد او هغه قبیله باندې پرېوځي. او بیا چې کله د الله تعالی رحمت په چا باندې یو ځل نه او دوه ځله نه روزانه ورځ شپه کې یو یا ځله پرېوځي نو دې مطلب دا شو چې الله تعالی رحمت راشي بیا ټول هغه چې کوم خباثتونه دي کومې شیطانۍ دي کوم نحوستونه دي سپېرتوبونه دي عذابونه دي هغه ټول الله تبارک وتعالی یو طرف ته وګرځوي. نو دا خدای ټول کار دا خو یو نسبت او د عقیدې خبره ده او د نسبت او عقیدې سره سره یو جدوجهد هم غواړي یو کوشش هم غواړي
چې څوک ماشوم رانولي او په درس کې کېنوي، چې څوک ماشوم حاضر نه کړه درس ته او یا حاضر شي او په هغه ځای کې استاد وي او مدرس وي او ښودونکی نه وي، بیا هم کار نه کېږي. او تاسو موږ به دا ګورو چې دلته نن شپږ اووه کسه حافظان څو کسه وو، دا حافظان چې څومره وو یا دا ناظرې والا دلته طلبا وو، تاسو خو دلته وکتل چې دا حافظان شو او سر نه ورله پګړۍ تاو شوې، لیکن د دغو سره داسې نه دي شوي، دغو سره یو خواري شوې ده، یو محنت ورسره شوی دی، یو بوټی چې کرل کېږي او بیا هغه راټوکېږي او راښکاره کېږي او راوچتېږي او رالویږي، په هغې باندې ډېرې زیاتې خوارۍ شوي وي. په دغه بچو باندې د حفظ او د ناظرې دا درس او تدریس ورکول په دغه باندې ډېرې خوارۍ شوي دي. هغه خوارۍ بېشکه چې د استادانو دي، د مدرسینو دي.